الله تعالی هیڅ کله هم خپل بنده یوازې نه پرېږدي. که څه هم د الله تعالی بندگان د الله عز وجل له اوامرو څخه سرغړونه کوي او د هغه اوامر د پښو لاندې کوي، خو الله عز وجل هیڅ کله هم خپل بنده یوازې نه پرېږدي. کله چې یو انسان ووایي چې یا رب زه بېکسه یم، زه یوازې یم، زه څوک نه لرم، الله عز وجل ورته په ځواب کې وایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید. موږ دې انسان ته د شارک څخه ډیر ورنږدې یو، یعنی خپل بنده یوازې نه پرېږدم. کله چې انسان ووایي چې یا رب زه ځورېږم، زه دردېږم، زه ناهیلی کېږم، الله عز وجل ورته وایي لا تقنطوا من رحمت الله. د الله تعالی له رحمت څخه مه ناهیلی کېږه. څومره ښه د الله عز وجل مهرباني. کله چې انسان ووایي چې یا رب زه ډېرې هیلې لرمه، زما دغه هیلې به پوره شي او که به پوره نشي، الله عز وجل ورته وایي ادعوني استجب لكم. ما وبولئ، له ما څخه یې وغواړئ، زه دا ستاسو هیله پوره کوم. کله چې انسان ووایي چې یا رب هسې نه چې خپل بنده هیر کړي، موږ هیر نه کړي، الله عز وجل وایي فاذکروني اذکرکم. تاسو ما یادوئ، زه تاسو یادوم. کله چې انسان ووایي چې داسې هیلهمندې خبرې راته وکړه، له امید او له هیلو څخه ډکې خبرې راته وکړه، په ژوند کې سختي زیاته ده، الله عز وجل ورته وایي ان مع العسر یسر.